السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل طرفه ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به ان شاء الله موږ تاسو د یوټیوب د سټوډیو دوه اپډیټ باره کې موږ تاسو خبره کړو چې یوټیوب په سټوډیو کې یا په یوټیوب سټوډیو کې دوه آپشنان اضافه شوي دي یا دوه نوي اپډیټ چې د یوټیوب سټوډیو ته اضافه شوي دي. یو چې د واچ ټایم یعنی د واچ ټایم منټ څخه هاور ته وخته او بل اپشن چې د آر پی ایم دی. ان شاء الله نن به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې ټول په واچ ټایم منټ هاور ته چې وخته دی همدارنګه یو نوی اپډیټ چې آر پی ایم دی په هغې باندې به انشاءالله تاسو ته خبره درته کړم. خو د هر څه نه مخکې خورا درنښتې وهیله درڅخه لرم که چیرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورڅخه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ. نو دوستانو زیات مرګري چې دی زموږ یوټیوب چینل ویډیوګانې هم ګوري یوټیوب چینل ته هم رادرومي خو یوټیوب چینل له ځان سره نه سبسکرایب کوي نو هیله ده چې یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ. تاسو یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې هر وخت تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کړو تر څو تاسو له ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ. انشاءالله میراج خان ټیکنیکل به تاسو ته هر وخت داسې ویډیو اپلوډ کوي تر څو تاسو له ویډیو څخه ګټه واخلئ. نو مهرباني وکړئ چې ویډیو ګورئ نو یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کوئ تر څو زه تاسو ته نورې هم ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم. نو رادرومو د یوټیوب دغه دوه اپډیټ تاسو ته زه تشریح کوم. دې لپاره به تاسو کله خپل یوټیوب سټوډیو خلاصه کړئ. کله چې تاسو خپل یوټیوب سټوډیو خلاص کړئ ته به تاسو په یو ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په یو ویډیو باندې تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره هاور واچ ټایم دلته به مخکې منټس اوس چې دی یوازې هاورز دی او دلته ویوز دي پاس تاسو ویوز ښکاري په دې باندې به تاسو پوهیږئ. نو مخکې چې دی واچ ټایم منټس او هلته موږ تاسو کولی شو موږ به تاسو دلته د یوټیوب منټس چې دی کتلی شو او یوازې منټونه مې موږ ته ښودي خو هاور یې موږ ته نه ښوده. دا نوی اپډیټ اپشن اضافه کړی دی چې موږ تاسو ته دا یوټیوب په سټوډیو کې موږ تاسو ته ښیي چې ستاسو یوټیوب چینل چې دی څومره ساعته کتل شوی دی. د یوټیوب پالیسي چې دا 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم موږ به تاسو به هغه بیا په موږ تاسو په یو براوزر کې کاته چې موږ چینل څومره ساعته کتل شوی خو موږ تاسو اوس کولی شو چې خپل واچ ټایم چې دی موږ تاسو په سټوډیو کې ګورو چې موږ یوټیوب چینل چې دی څومره غنټې د دې ویډیوګانې کتل شوي دي. یو خو دا ثاني شو چې موږ تاسو په ساده ډول په سټوډیو کې کتلی شو چې موږ تاسو یوټیوب چینل چې دی څومره غنټې چې دی کتل شوی دی په سټوډیو کې موږ تاسو په اسانۍ سره لیدلی شو. تاسو کولی شئ مخکې دلته منټ اوس هاورز دی ګوره 2 غنټې چې دی دغه ویډیو کتل شوی ده. او بل دوستانو دا ده چې آر پی ایم څه شی دی. زیات کسانو سره پوښتنې پیدا کېږي. دغه یو زما ویډیو د زه تاسو ته درښیم څنګه کولی شو خپل تصویران جوړ کړو. ګورئ دوستانو دغه چې دی کومه یو غنټه هم نه ده کتل شوې 0 غنټه ده 114 ویوز دي او 3.03 ډالر چې دی په دې ویډیو ماته راکړي دي یوټیوب. نو دلته چې کله زه په ویو موډ باندې زه کلیک وکړم په ویو موډ باندې زه کلیک وکړم تاسو به لږ صبر کوئ تر څو نو ګورئ دوستانو دلته موږ تاسو سره پاس لیکل شوي دي چې مثلا ستاسو په ویډیو باندې دومره پیسې ګټل شوي او دلته لاندې راوځي آر پی ایم. آر پی ایم څه شی دی؟ آر پی ایم موږ تاسو ته دا ښیي چې ستاسو ته یوټیوب په 1000 ویوز باندې دومره پیسې درکوي. که چیرته زما دغه ویډیو 1000 کسانو کتلی ماته به یوټیوب 20.03 ډالر راکړي وای. یعنی که چیرته زما دغه ویډیو 1000 کسانو کتلی وای 1000 کسانو ماته به یوټیوب 20.03 ډالر چې دی راکړي وای. خو زما ویډیو یوازې 114 کسانو کتلی 114 کسانو باندې ماته چې دی 3.03 ډالر راکړي ني. نو آر پی ایم دا دی چې آر پی ایم ځین کسان سره پوښتنه پیدا کېده چې آر پی ایم څه شی دی. آر پی ایم دا دی آر پی ایم دا دی چې موږ تاسو ویډیو ته 1000 ویوز یعنی موږ تاسو دلته موږ تاسو ته لیکي چې په 1000 ویوز باندې تاسو ته یوټیوب دومره پیسې درکوي. یعنی که چیرته زما دغه ویډیو 1000 کسانو کتلی وای نو ماته به 20.03 ډالر راکړي وای. خو ما ویډیو چې دی 114 کسانو کتلی ماته 3.03 ډالر راکړي دي. نو دا د یوټیوب نوي دوه اپډیټ ان شاء الله زموږ به یوازینۍ هڅه او کوښښ هم دی چې یوټیوب کې کوم نوی اپډیټ اضافه کېږي په هغې باندې تاسو ته ویډیو جوړه کړو او موږ به کوشش دا کړو چې په یوټیوب کې تاسو ته داسې ویډیو جوړه کړو تر څو تاسو له هغې ویډیو څخه ګټه واخلئ. مننه.